ملګرو د یوسفزۍ قبیلې زیات نفر د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو لکه ملکنډ، دیر، سوات، شنګله، بونیر، صوابۍ، مردان، باجوړ، پیښور، تورغر، کوهستان سره د خیبر پښتونخوا په شمال ختیځ سیمو کې لکه هزاره، هریپور او منصیره وغیره کې اوسیږي. ملګرو د یوسفزۍ قبیلې مغلخیل څانګه د خیبر پښتونخوا جنوبي ولسوالۍ یوې سیمې غریواله کې شتون لري. ملګرو دلته دغه سوال پیدا کیږي چې مغلخیلو په بنو کې څنګه ستوګنه پیل کړه. خبره داسې وه چې د یوسفزیو نیکه ملک یوسف بابا یو زوی موسی نومیدو. د موسی یو زوی الیاس خان یا الیاس زی و. د الیاس خان څلورم زوی تاجې نومیدو. د تاجې یو زوی ګادې یا ګادزی و. د ګادزی په نوم نن هم یو تحصیل په بونیر کې موقعیت لري. د ګادزی 15 زمنو: حسن، بهرام، علی شیر، حسین او ابراهیم. د کابل یو تیموري واکمن الله بیگ په وخت کې چې یوسفزیو له کابل څخه هجرت وکړو نو د ګادزی لومړي څلور زامن په اوسني بونیر ولسوالۍ کې میشت شول او ابراهیم کورمې ته لاړو. د ابراهیم اولادونه له کورمې څخه د اوسني بنو یو ښار غریواله ته مهاجرت شول. ابراهیم د حسن خان په نوم یو زوی وشو. د حسن خان کورنۍ د حسن خیل په نوم مشهوره شوه. د حسن خان په اولاد کې یو ډیر تکړه ملک وزیږیدو چې هغه په غریواله کې واړه یوسفزي متحد کړل. د دې ملک نوم مغل خان و. د مغل خان رهبرۍ او وړتیاو د لامل د هغه قبیله په واړه بنو سیمې کې د معززو قبیلو په توګه رامنځته شوله. له دې لامل په غریواله کې میشت واړه یوسفزي د مغل خیل په نوم وپېژندی شول. وروسته د مغل خان لمسی جعفر خان یوسفزي هم د دې ولسوالۍ په مشرانو کې خپل لوړ نوم او ځای پیدا کړو. ملګرو د یوسفزیو یوې څانګې د حسنزي خلک په پاړې چینار کې هم شتون لري. ملګرو یو زیات شمیر یوسفزي په ګلګت بلتستان کې هم میشت دي. د محمد خیاط خان صاحب کتاب حیات افغانی په وینا د ګلګت بلتستان یوسفزي په اصل کې د محمد زمان یوسفزي اولادونه دي. محمد زمان یوسفزي چې په پټان بابا هم مشهور و په کال 1360 کې له بټګرام څخه ګلګت بلتستان ته د سوداګرۍ په موخه تللی. د پټان بابا د زمنو موسی خان یوسفزي او عیسی خان یوسفزي اولادونه زیاتر د ګلګت ولسوالۍ په تحصیل جګلوټ کې میشت دي. له دې سره ځینې یوسفزي ملګرو په کشمیر کې هم آباد دي. ملګرو د یوسفزي قبیلې اکازي څانګې او د حسنزي څانګې نفر د بلوچستان ولسوالۍ سیبي کې ژوند کوي. ملګرو د حسنزي څانګې نفر د بلوچستان یوې بلې ولسوالۍ چاغي کې هم میشت دي. چاغي د بلوچستان هغه ولسوالي ده چې پکې پاکستان ایټمي تجربې کړې وې په 1998 کې او چې پاکستان ته اټم بم جوړولو لپاره مهمه هڅې کړې وې یعنی ډاکټر عبدالقدیر خان هغه هم یوسفزي و. هم پټان یوسفزي ہیں. ملګرو د ډاکټر عبدالقدیر خان پلار نیکه د هندوستان یو ریاست مدھیه پردیش یو تاریخي ښار بوپال څخه راغلیو د پاکستان د آزادۍ په وخت. اوس هم یوسفزي خلک په بوپال کې ژوند کوي. ورسره د یوسفزي قبیلې څه نفر د هندوستان ولایت اتر پردیش یوې سیمې روهیلکند کې هم میشت دي. ملګرو سوال دغه پیدا کیږي چې یوسفزي له خپلو سیمو څخه څنګه هندوستان ته لاړه. د دې سوال جواب دپاره به موږ د مغل امپراتور ظهیر الدین بابر د زمانې تاریخ ته لاړ شو. په هندوستان کې د ترکیانو او د مغلو امپراتورۍ بنسټ او بنیاد ایښودونکی ظهیر الدین بابر چې د خپل پلار څخه د امیر تیمور او د خپلې مور څخه د چنګیز خان له کورنیو او خاندانونو سره تړاو درلود چې کله په کال 1504 عیسوي کې د تاشکند نه راووتو او د هندوکش غرونو په واورو راتېرېدو کې وډ شولو نو په کابل قابض شو او کابل یې ونیولو. له دې وروسته د خپلې پاچاهۍ د پیاوړتیا لپاره قوي کولو لپاره او د هندوستان تخت ترلاسه کولو لپاره ظهیر الدین بابر د دهلی ښار په سترګو پټ کړو. په دې زمانه کې د هندوستان پاچا یو پښتون و چې ابراهیم خان لودي نومیدو. ابراهیم خان لودي د لودي کورنۍ لومړی پاچا بهلول خان لودي لمسی و. خوشحال خان خټک په یو شعر کې د بهلول او د شیرشاه سوري ذکر دا رنګ کړی دی. وایي چې د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم، د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه باچاهان.
ملګرو د هندستان تخت ترلاسه کولو لپاره ظهیر الدین بابر د هندستان په طرف کوچ پیل کړو. لدې نه مخکې چې د دهلی ته رسیدو د پښتنو ډیر قومونه منځ کې راتله. هم لدې املا ابراهیم لودي سره د جګړې نه مخکې بابر لومړی د پښتنو په مختلف قومونو جنگ تحمیل کړو. په دې سلسله کې په کال 1519 کې ظهیر الدین بابر په باجوړ برید وکړو. په تاریخ کې دا جګړه د باجوړ مسکر یعنی د باجوړ قتل عام په نوم یادېږي. ځکه چې کله بابر د باجوړ په قلعه قبضه وکړه نو په یوه ورځ کې 3000 پښتانه شهیدان کړل او له سرونو نه د کوپړیو مینارونه جوړ کړل. بابر په خپل کتاب بابرنامه کې هم د دې جګړې ذکر دا رنګ کړی دی چې د چنګیز خان ظلمونه به مو ورته هیر شي. ملګرو بابر په خپل کتاب بابرنامه کې وایي چې د باجوړ د جګړې نه بیرته زموږ دغه نیت و چې په سوات باندې به برید کوو. خو د یوسفزیو مشر ملک احمد خان یو سفیر ملک شاه منصور یوسفزی موږ ته د صلح پیغام راوړو. ملګرو ملک شاه منصور یوسفزی د اباخیل څانګې څخه تعلق درلود او د الله بخش یوسفی صاحب کتاب یوسفزی په وینا د نن سبا شاه منصور سیمې نوم هم د ملک منصور خان یوسفزی په نامه یادېږي. ملګرو د باجوړ د جګړې نه بیرته ظهیر الدین بابر د ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه یوسفزی سره په کال 1519 کې واده وکړو. بیبي مبارکه یوسفزی ډیره تکړه او هوښیاره ښځه وه. د هغې د هوښیارتۍ د لامل څه موده پورې د یوسفزیو او د مغولو په خپله کې اړیکې ډیرې ښې وې، ډیرې قوي وې. د بیبي مبارکې یو ورور او د شاه منصور یوسفزی زوی میر جمال خان یوسفزی په کال 1525 کې له بابر سره هندوستان ته ولاړو او وروسته د مغولو امپراتورانو همایون او اکبر په واکمنۍ کې په لوړو رتبو باندې هم پاتې شولو. بیرته د مغلو او د یوسفزیو دغه ښې اړیکې هله په دښمنۍ بدلې شوې کله چې مغل امپراتور اکبر د یوه نوې دین یعنی د دین الهي اعلان وکړو. د دې اعلان د لامل د پښتنو یو نامتو مذهبي مشر او مبرز پیر روخان د مغل امپراتور اکبر خلاف د جهاد اعلان وکړو. د ډیرو پښتنو قبیلو په شان یوسفزی هم د مغلو خلاف راوچت شول او د پیر روخان روخانی غورځنګ کې د پیر روخان سره یوځای شول. ملګرو کله چې ظهیر الدین بابر سره د یوسفزیو اړیکې ښې شوې د ملک شاه منصور یوسفزی د لامل نو ظهیر الدین بابر په خپل فوج کې 1200 تکړه یوسفزی ځوانان واغستل. همدغو یوسفزیو ځوانانو بیرته د هندوستان په نیولو کې د ظهیر الدین بابر سره ډیره مرسته وکړه. د هندوستان په واړه جګړو کې دغه 1200 فوجیانو داسې نامونه جوړ کړل چې بابر د دوی له زړورتیا څخه ډیر متاثره شو. بابر به همیشه د دغو ځوانانو د بهادرۍ او د زړورتیا ستاینه کوله. کله چې دغو ځوانانو د ظهیر الدین بابر څخه بیرته خپل وطن ته د تللو اجازه وغوښته نو ظهیر الدین بابر ولله اجازت ورنه کړو. لدې لامل دغه ځوانان د هندوستان په مختلف سیمو کې آباد شول او مغل امپراتور ظهیر الدین بابر ولله هلته ځمکې او جایدادونه ورکړل. هم د دغو یوسفزیو اولادونه وروسته په هندوستان کې د مختلف ریاستونو لکه جادرا، پالنپور، ټونک، بنټوا، سردارګړ، رادنپور، جوناګړ، ماندادر وغیرہ حاکمان جوړ شول. نجیب الدوله، ضابطه خان، رحمت خان روهیلا، غلام قادر خان روهیلا، مولانا شوکت علی خان، مولانا محمد علی جوهر وغیرہ هغه د هندوستان یوسفزیو چې د هندوستان په تاریخ کې ځانونو ته داسې ښې نامې ولیکلې چې د دوی د ذکر نه پورته هندوستان تاریخ بشپړ نشي کېدای. ملګرو ځینې تاریخ پوهان وایي چې شیر شاه سوري چې د هندوستان باچا و د بونیر سیمې چملې یو کلی سوری څخه تعلق درلود. د سوری د کلی د نامې د لامل دوی د شیر شاه سوري په نامې یادېدو. خو ځینې تاریخ پوهان وایي چې د شیر شاه سوري تعلق د سور قبیلې څخه و. ملګرو د تاریخ پوهانو په وینا په 4مه یا په 5مه پیړۍ کې یوسفزیو د تاترانو د بریدونو د لامل د نن سبا سیمه پرېښوده. کابل، کندهار او بلوچستان په منځنو سیمو کې استوګنه پیل کړه. تقریبا 1000 کاله پس یوسفزی په 15مه پیړۍ کې د ملک احمد خان په مشرۍ کې خپل سیمو ته راستون شول. خو د یوسفزی ځینې اولادونه په افغانستان کې پاتې شول. لدې لامل نن هم د افغانستان ولایتونو لکه کابل، فرخ، کونړ او کندهار کې د یوسفزیو نسل شتون لري.